السلام علیکم ملګرو. نن په یو داسې موضوع د سره معلومات شریکوم چې د موسم په بدلیدو سره د رطوبت په زیاتوالي سره او د معافیت په کمیدو سره رامنځته کیږي. دا مشکل دومره خطرناک دی چې په نړۍ کې 3 بلیونه ډالر نقصان رسولی، اقتصادي مشکلات رامنځته کوي، چرګ دانه خوري خو وزن نه اخلي، ورباندې مرګ کوي، په ځینو کیسونو کې مرګ نه کوي. موږ د دې مشکل په اړه معلومات درکو، د دې وجه د سره شریک، په دې مهم پوهوم چې څنګه یو فارم د دې مرض څخه وساتو. که چېرته دا مشکل فارم ته راشي نو څنګه یې کنټرولولی شو، دا کوم ټایپونه لري او په کومو نښو یې سره پېژندلی شو، د دې ټریټمنټ یا علاج څنګه وکړو، کوم واکسین ورته تطبیق کړو، کوم انټي بایوټیک ورکوو، او کله چې دا مشکل حل شي نو دوباره خپل چرګان موږ بیرته په وزن څنګه راوستلی شو. د دې ټولو مشکلاتو حل په دې ویډیو کې را سره وګورئ. زه یم ډاکټر حمید الله او تاسې ګورئ پولټري وډ ډاکټر حمید الله. د کومې ناروغۍ په اړه چې خبرې کوم هغه د کوکسیډیا خوني پیچش. خوني پیچش خو تاسې ټول پیژنئ. په دې کې وینه لرونکی اسهال وي، په کولمو کې وینه راتلل شروع کیږي، د چرګانو مرګ شروع کیږي، او د اپسیار خو تاسو پوښتنه مه کوئ چې څومره یې خرابوي. ملګرو چینل د سره سبسکرایب کړئ، بیل آیکن بټن لازمي کلیک کړئ، ویډیو لایک کړئ او نور ملګرو ته یې شیر کړئ. دا ناروغي چې د کوم میکروب په وجه رامنځته کیږي هغې ته وایي پروتوزوا او نوم یې دی ایميریا. اوس ایميریا یو جنس دی او د دې مختلف ډولونه دي. هغه موږ یو کوو او بحث پرې کوو، او ورسره یې په تصویرونو کې درته ښایم چې په کوم ایميریا کې چېرته وینه وي یا لیژن وي، او تاسو دا هم ښایم چې سپیسیفیک یا ځانګړې نښې کومې دي. د خوني پیچش د راتلو څخه مخکې هم تاسو معلومات کیږي چې خوني پیچش په چرګانو کې شته. بیا موږ ورته ټریټمنټ یا علاج کوو. د ټول څخه مخکې په ټرانسمیشن یا انتقال یا خپرېدنه باندې بحث کوو. د دې خپرېدنه مکینیکلی وي. د مکینیکلی نه مطلب دا دی چې انتقال یا خپرېدنه د حشرو په واسطه کیږي یا انسیکټ په واسطه کیږي. کله چې په تیر فارم کې خوني پیچش وي نو حشرې د ریزروایور په شکل کار کوي، نو کله چې چرګ هغه وخوري نو هغه پروتوزوا وینې ته داخليږي او دغه پروتوزوا وده کوي په وینه کې. د بور څخه راتلی شي، د خپو سره راتلی شي، د موټر څخه راتلی شي. د دې چې کوم میکروب دی دا په فارم کې څنګه وده کوي تاسو وګورئ په سکرین باندې. دا لایف سایکل دی، یعنی د ژوند دوران دی د ایميریا سپیشیس. تاسو ګورئ د ټولو څخه اول دا وایي چې کوم انفیکټ او اسید دی، یعنی کومه هګۍ چې دا هغه چرګې وخوړه نو په کولمو کې مختلف فکټورونه هغه ته وده ورکوي، لکه ټاکسیسټي یا زهریت یا کوم بل میکروب وي، انټرایټیس وي یا د کولمو مشکل وي، چې په دې سره په کولمو کې ګیپ پیدا کیږي او خو د سوریو په منځ کې دا او اسید وینې ته داخليږي. نو هلته دوی وده او نمو شروع کیږي، بیا ریپروډکشن شروع کیږي، د څخه بعد کې بیا دا په ټول بدن کې خپرېږي. اوس موږ د دې ټایپونه ګورو. د ټول څخه اول تاسو په سکرین باندې کتلی شئ، په دې کې چې دا د بټنې په شکل ښکاري دا مایده ده یا انګلیسي کې ورته ګیزرډ وایي. د دې څخه لاندې وړې کولمې دي او دا دوه ټیوبونه غوندې چې ښکاري دا سیکاوي دي، او دې څخه وروسته غټې کولمې شروع کیږي. نو د ټولو څخه مخکې چې موږ د کوم سپیشیس په اړه بحث کوو هغه د ایميریا اسروالینا. ایميریا اسروالینا کې د چرګ وړو کولمو کې وینه پیدا کیږي او زیات مرګ نه کوي، اقتصادي تاوان رسوي، اپسیار ښکته راځي، هاضمه خرابیږي او اسهال وي چرګ. دوهم نمبر کې چې دی هغه د ایميریا مګزیما. دا د کولمو منځنۍ برخه په مرض اخته کوي، سیلوال پکې ټیک کیږي، یعنی د کولمو دیوالونه پکې نری کیږي او ورسره په کولمو کې نارنجي شکل اسهال هم لیدل کیږي. په دریم نمبر کې چې دی ایميریا بروناټي د کولمو اخري برخه انفیکټ کوي. په غټو کولمو کې خو د دې سپور لیدل کیږي، خو کله چې زیات شي نو وړې کولمې هم اخته کوي. د دې څخه وروسته چې کوم ټایپ دی هغه د ایميریا نیکاټریکس. دا په زیات مقدار سره مرګ کوي په چرګانو کې او دا هم د کولمو منځنۍ حصہ په مرض اخته کوي. په دې کې چې کوم مشخصه نښه ده هغه دا ده چې په دې کې کولمو په داخل کې په لږې فاصلې سره تور او سپین شکل خولونه لیدل کیږي. نو دې ته ځکه په انګلیسي کې سالټ اینډ پیپر وایي. او دې څخه وروسته د ایميریا ټینیلا. دا ټایپ زیاتره په غوښین چرګانو کې لیدل کیږي او په دې کې د مرګ چانس زیات وي او دا په سکا کې وي. کله چې چرګ مو خلاص کړی وي او په سکا کې وینه وه نو پوه شئ چې ایميریا ټینیلا ده. په دې کې هم په کولمو کې سپین داغونه پیدا کیږي او په کولمو کې نارنجي مایع لیدل کیږي. د دې څخه وروسته دوه ټایپونه نور هم دي چې ایميریا اډینوایډ او ایميریا مایټس. دا دوه ټایپونه په فیلمرغانو کې زیات لیدل کیږي. ملګرو څومره چې موږ ټایپونه ولوسل دا ټول د کوکسي یا د خوني پیچش ټایپونه دي. که په غټه کولمه کې راشي او که وړه کولمه کې راشي دا د چرګ اپسیار خرابوي، مرګ کوي چرګان، اقتصادي تاوانونه رسوي فارمرانو ته. اوس راځو د ټریټمنټ یا علاج طرف ته. د خوني پیچش علاج موږ په دوه طریقو کوو. اول
اول طبي نسخې سره، دویم انټي بایوټیک سره او انټي پروتوزوال دواګانو سره. خوني پیچش یو پروتوزوا ده خو دې سره دوهمي انفیکشن یعنی میکروب هم وي چې کولمې خرابوي. د کولمو پړسوب پیدا کوي. لہذا موږ په دواړو بحث کوو چې کله تاسو د چرګ پوسټمارټم وکړو، چرګ مو وکتلو او سب کلینیکل کوکسیدا په چرګ کې یعنی مرض نوی راغلی او صرف نښې وي، نو موږ دا په طبي شیانو کور کولی شو. په دې کې په اول نمبر دی ټرمریک یا کورکمن. که کورکمن کاروو نو په یوه بوجۍ کې 200 ګرامه کورکمن استعمالو، او که د کیلو په حساب کاروو نو 10 ګرامه په 1 کیلوګرام دانه کورکمن استعمالو. همداسې که اجوان یا بادیان استعمالو، په دې ویډیو هم ما جوړه کړې، په یوټیوب کې کتلی شئ، لینک په ډسکرپشن کې درکوم. بادیان هم موږ 200 ګرام په یو بوجۍ دانه کې اچوو او 10 ګرامه په 1 کیلوګرام دانه استعمالو. دوهم نمبر کې چې کوم څه استعمالو هغه دی امپرولیم. امپرولیم موږ د اموکزاسیلین، لینکومایسین، نیومایسین او سلپا ډرګز سره یو ځای استعمالولی شو په سب کلینیکل کوکسي. او که چېرته وینه شروع شوې وي، په سیکا کې وینه وي، نو بیا موږ ټولټرازوریل او یا ډیکلازوریل طرف ته ځو. د دواړو ډوز دی 3 سی سی پر 1 لیټر اوبو کې، او دې سره موږ امپرولیم او سلفا ډرګز یو ځای هم کارولی شو. په بریډرز او لایر کې یعنی هګۍ والا چرګانو ته موږ واکسین تطبیق کوو. د واکسین سره د پروبایوټیک استعمال ځکه ضروري دی چې کله خوني پیچش راشي نو په خوا کې ورسره یو نه یو میکروب ناروغۍ رامنځته کوي. نو موږ ته پکار ده چې ګټورې بکتریاوې وده هم کوي کړو، نو ځکه پروبایوټیک استعمالو. په پروبایوټیک ما ویډیو جوړه کړې، په ډسکرپشن کې لینک درکوم. د دې علاج سره سره باید یوې خبرې ته فکر وشي چې دوباره انفیکشن څخه ځان وساتو. د دې دوا د 3 ورځو استعمال څخه وروسته یو ورځ وقفه او یو ورځ دوا ورکو، او بیا یو ورځ وقفه او یو ورځ دوا ورکو. او په خوا کې باید فارم وچ کړل شي. که فارم لوند وي نو دوا هیڅ معنا نه لري. ویډیو تر همدې ځایه وه. که چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، چینل در سره سبسکرایب کړئ، بل آیکن ترنې در سره کېکاږئ، ویډیو لایک کړئ او تر نورو ملګرو دغه ویډیو ورسوئ تر څو نور ملګري هم د دې ناروغۍ څخه خبر شي او د خپلو چرګانو مخنیوی وکړئ د دې ناروغۍ څخه. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان. والسلام.